کابل کې د داعش وروستي برید نړیوال ورخطا کړي دا چې امریکا او ازبکستان تازه څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. وړمه ورځ کابل کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو د داعش د انمرګي برید په پایله کې 14 کسان شهیدان شوي او ګڼ نور ټپیان کړي چې د برید یو ځل بیا نړیوال ورخطا کړي. پینټاګون په کابل کې د ځانمرګي برید په خبرګون کې ویلي چې د داعش خراسان څانګه اوس هم یو ګواښ دی. د پینټاګون ویان جنرال رایډر رسنیو ته ویلي چې واشنګټن به د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي. د پینټاګون ویان د سې شنبې په ورځ په واشنګټن کې په یو خبري کنفرانس کې ویل داعش یو ګواښ پاتې دی که هغه د داعش خراسان څانګه وي یا د هغې نورې څانګې. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات به له خپلو ملګرو او شریکانو سره په ګډه د دغه ګواښ د مخنیوي لپاره لازم ګامونه واخلي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي و که د داعش خراسان لخوا نږدې ګواښ احساس کړي امریکا به پرې برید وکړي. جنرال رایډر وویل که چېرته پر داعش فشار نه وي نو بیرته به واده وکړي. بلخوا د ازبکستان د دولتي امنیتي خدماتو استخباراتو مشر عبدالسلام عزیزوف د شانګهای د همکارۍ سازمان یعنی SCO غونډې ته وویل چې د طالبانو حکومت له نړیوال توریزم سره پر مبارزې بوخت دی باید دا هیواد د داعش سره په مبارزه کې یوازې پرې نه ښودل شي. هغه ټینګار وکړ چې طالبانو هم په دې مبارزه کې لاسته راوړنې لرلې او له همدې امله موږ باید له دښمن سره په ګډه جګړه وکړو. عزیزوف چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په عمومي غونډه کې خبرې کولې د داعش پر وړاندې په جګړه کې د افغانستان سره مرسته ډیره مهمه وبلله. زیاته کړه چې د داعش پر وړاندې د اقداماتو کمزورتیا به سبب شي چې دا ډله غښتلې شي او د دې کار نتیجه دا ده چې داعش ټولې سیمې ته خطر پیښ کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.